چې عمر یې د 70 نه مباو دی چې 70 نه یو کس لکه لاپاته کیږي بغیر بې ګناه بغیر ثبوته یو نظر د متوکتل شي د پاکستانی په نظر د متوکتل شي بسم الله الرحمن الرحیم ما نماز زرغونشاه تعلق مې سیاسي بنیاد جمع اسلامي سره او د نه غونډه چې تاسو وینئ د موږ د جمع اسلامي یو ډیر بزرګ زوړ یعنی عمر رسیده کس چې هغه نجیب الله نوم دی کوم کوکخیل ټریپ سره تعلق لري هغه په 2014 کې لاپته شوی دی او تنن پورې دا پته هم نشته چې چیرته دی او لکه دا ماروي عدالت د لاپته کړی نو په داسې سلسله کې نن د اسلامي د خیبر ضلع چې کوم دی دا احتجاج موږ دلته موږ چې د پرسکرپت د مخې ته د واکدارانو ته موږ خپل اواز اوچت کړو چې خدادارو په د ملک باندې په عوام باندې رحم وکړو د نظام شته یو سیستم شته عدالت شته چې عمر یې د 70 نه مباو دی چې 70 نه یو کس لکه لاپته کیږي بغیر بې ګناه بغیر ثبوته دا سوال پښتنه خو مونږ کوو کنه لکه مونږ ته چا نه دی ویلي مونږ دا پښتنه کوو چې ګناه یې څه ده جرم یې څه دی ویې خوا عدالت شته سزا ورکوي ولا نو دا سوال تپوس خو مونږ کوو دلته ځکه مونږ ناستو چې آیا مونږ کم جرم کړی دی کم داسې قصور دی چې 12 کوله یو کولو عمر رسیده او موږ ځوانان سټوډنټان نور داسې مختلف مکتب فکر خلدا لاپته شوي دي دا سوال خو مونږ کوو کنه مونږ چې کم د جمع اسلامي رکن و نجیب الله جی صاحب او د هغه ور یاره محمد رفیق دا مسلسل د 11 سال نه د 1100 کلونو ورک شوي دي هیڅ پته نه لګیږي نه د خنادون ولا چې ته ملاقات شوی دی نه داسې پته لګیږي چې د کومې ادارې سره دی نه د جرم پته لګیږي مونږ صرف نن چې دا کم کیمپ لګول صرف یو ډیماند کوو چې کایا نجیب الله جی صاحب او هغه ور یاره محمد رفیق صاحب دا ګناهګور وي خو عدالت ته پیش کړی شي عدالت به سزا ورکړي کی کا ګناهګور نه وي خلاص تای کی په یو پوینټ ایجنډا باندې دا کیمپ لګولای دی چې کا نجیب الله جی صاحب ګناهګور وي او داسې څه ګناه یې کړې وي داسې څه خبره وي نو په دای 1100 کولو کې نه دای و نه د هغه ور یاره چې ته عدالت ته پیش کړی شول مسلسل جبري ګمشدګي دو مسلسل په جبر او په ظلم او په ستم باندې دا سړی ورکړی دی نو آیا موږ دا ډیماند کوو نن د احتجاج او د کیمپ په تر باندې چې نجیب الله جی صاحب د عدالتونو ته پیش کړی شي هغه کیس ته عدالت ته حواله کړی شي ما ته مخکې نه خبره وکړله چې نه د خنادون ولا نه د ملګریو نه داسې څه ادارې مخه ویلي دي چې موږ ساده نه په څو کرور شوي دي چې دی موږ ساده موږ دا کوو چې لکه دا نن کیمپ لګوله چې مسلسل لاس 11 کوله هغه د خنادون ولا هغه بچو هغه چې څومره خنادون دی هغه دا انتظار وکړلو اوس په دغه خبره باندې مجبور شولو چې ډېر انتظار وکړلو نن سبا څومره غدي په یو نظر د متوکتل شي د پاکستانی په نظر د متوکتل شي نو موږ لا چې کم بشري حقوق نور خلکو ته په پیښور کې څنګه او په اسلام آباد کې خلکو ته حاصل دي داسې بشري حقوق ته چې کم د قبایلي علاقو خلک دي کم د نورو سیمو خلک دي کم پښتون او بلوچستان پورې کم پښتون دي دوه پښتنو له دغه حقوق ورکړی شي